السلام علیکم. په دې دنیا د انسانانو لپاره د درو ډولو عملونو چې هیڅکله به د دې درو ډولو عملونو جزا او ثواب ضایع نه کړی شي او دغه انسان ته به ضرور ورکړی شي، که هغه په دې دنیا وي او یا په هغې دنیا، او یا هم له لږ صبر انتظار او یا د وخت له تېرېدو وروسته، مګر دغه انسان ته به ضرور د دغه درو عملونو جزا او ثواب ورکول کیږي. اول هغه عمل دی چې انسان یې په دې دنیا کې نیک یا بد ترسره کوي. نیک عمل که د یوې ذرې په اندازه یا هم د یوه اغزي لرې کول د لارې له منځ څخه وي، خدای تعالی به ورته ضرور نه ضرور بدله ورکړي، مګر دا چې وخت نیسي او یا په هغه دنیا کې دا د الله تعالی خوښه ده او د الله تعالی تقدیر او کار دی. دوم ډول عمل دعا ده. هر انسان چې د خدای تعالی په دربار کې د زړه اخلاص سره خدای تعالی ته لاسونه لپه کړي، نو خدای تعالی به دغه انسان دعا ضرور نه ضرور قبلوي. دا چې وخت نیسي یا ځنډ پکې راځي یا ژر قبلیږي او یا یې خدای تعالی په هغې دنیا کې ورته بدله ورکوي، دا د خدای تعالی خپله فیصله ده. او دریم د انسانانو حقونه دي. هر کله چې یو انسان د بل انسان حق وخوري، نو خدای تعالی ورته د دغه انسان بدله ورته په دې دنیا او یا په هغې دنیا ورکوي، مګر دغه د انسان حق هغه څه دی چې بدله به یې ضرور انسان ویني، او هیڅکله ورته خدای تعالی د بل چا حق یو انسان ته نه بخي تر هغو چې هغه کس ورته بخلی نه وي او هغه کس ورته عفه کړی نه وي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.